ما په کونه کې جبه وخی وای په هغه خو سمه مزه کوي زما چې کوم زه خپل یار له سمه ډیم وای هغه مال دغه زما له په دغه کې جبه وخی ما وای زه بیا سم تخنېږم بلکې هغه جوړه له جبه وي بلې دغه نه داسې نیسل یم او زه ورته یم سکه کله مې دغه کوي او ته وله جبه وخي دا کوم او ته وله جبه وخي نه هغه ته نه یې خوښوه ما ته نه پرېږدي لایک زه صرف چوپل کوم زه چپلو دپاره ښیم ای زه څومره بدرنګه ښکارم ودرېږه زه دا دغه بندوم نه مای لف یار دوستانو تاسو ډبل ټیپ نه کوئ ډبل ټیپ نه کوئ راځه چې لایف بند کړم بس ته زه سم ستړی یم نن نه ډبل ټیپ شته حاجي لیونی شوی دی مننه مای لف thank you قربان thank you don't have a booster حاجي لیونی شوی دی کالونه راپسې کوي صبر ګورم چې څه وایي ښه یو ملټ Aji, save John. Aji, option شم صبر گیم ختم شي. زمون گیمونه دي. زه او کیرا موږ دوه کسان رانیولي دي گیمونه دي په څلورو کې ډېر سیریس گیم د پنشمنټ دی. زر کوه مان پکې راواچوه زر کوه. Thank you man. مرچ دا راشي زما دغه خراب شي زما باندې وارنینګ راشي قسم دی. دا وړوکی دی عجی وړوکی دی پوه شوې عجی راشي که نه دوستانو زه تاسو سره ټیک ټاک چې عجی راشي که نه او لایک زه داسې کښېنم داسې نو ټیک ټاک والا ما ته وایي چې دنه گیم کټ که دا ماشوم ده ما له وایي ټیک ټاک والا وګوره ما ته وګوره ته ما ته وایي ته میک اپ وکړه خپله ډېر بدرنګ میک اپ کوې ته ځان له وای زه خو بلکل دغه په شانتې ښکارم په سړکونو باندې کې پراته وي په پېښور کې تا چا وایي میک اپ وکړه ولې کښېنه زه سمه توره ښکارېدم ډېره توره بس ثنا کوکو چې راته ویلي ته توره میک اپ په ځان باندې کوې اوس ما ته سم بد لګي اوس دا ډېره رامړه ده د دې په ټولو نخرو پېخرو زه پوه یم که نه د دې په دې ټولو نخرو زه پوه یم وای راځئ ودرېږئ ای ملګرو زه درته خپله ټوله کوټه ښیم ودرېږئ گیم پلی که بیا خلک ریکویسټ کوي اوس به اجي راله بیا ریکویسټ وکړي یاله اجي چې راشي زما په لایف کې وارنینګ راشي بیا ظالمې پرفیکټ ښکارې داسې ښکارې لکه چې شیرعلي راشي که نه شیرعلي ورته یې صبر زه ور بندوم وبدرېږي هغه دیواله پورې به لاړ شي چې شاته نه دې صحیح کړي ښه یو منټ زه ګورم شیرعلي چا سره ده ښه ودرېږم ملګري زه لا دغه کوم ای ملک او دا خو ملکن نه دی صبر شیرعلي گیم کې دی که نه ای دا خو زما ملګري ملکنه زما گیم را روان دی زر شه راشه ودرېږه ای دا خو خپل گیم یې ښی تا کنه ورکه شه تا زما په گیم کې تا خپله گیم کېښوده شرم تا سره سیالي کړې ده تا زما ملګری دی داسې کړ دی دوستانو ډبل ټیپ وکئ تھینک یو مای لپا وای زه هغه لوپټه ورته ومچوم داسې دغه کېږم زه ورته بیا وایم ودرېږه زه ځان باندې پرتوک په سر باندې اچوم داسې چې لوپټه ښکاري او بیا به شیرعلي چې ماشاءالله زه به لاړ شم زما خبره وره لوپټه راواله لوپټه په سر کا هاي ګل غوټۍ لوپټه په سر کا او ډایرکټ راشي ورته سمه ګرمي ده لوپټه لړه که ده ځان نه ملګرو غلط سوچ مه کوئ بیا زه بربنډېږم برکا چوم چې راشي برکه کوزوم راځه دا کونه ورته وخوړوم ودرېږه دا کونه ورته وخوړوم Thank you my lover دا ګفټران لاندې خاندئ مه په دې لیولو سره ګفټینګ وکئ دلته او چې خاندئ او ګفټینګ نه کوئ نو بیا ځئ بیا مه راځئ دلته مه وایئ چې ته د الله دغه دی کلی الله یې معاف کړي الله به یې معاف کوي
خو زه هر چېرته ګیر کړم زه نه پرېږدم زه خپله بدله ترې اخلم هر لایف کې یې ګیر کړم مخامخ یې ګیر کړم که هر شی هېواد ته یې کنځا کړي ډېرې سپکې سپورې وي د طالبانو د تاسې د انګریزانو سره جنګ و ما ورته ویلې چې ګوره جنګ روان ده څنګه چل وکړو ده ډېره سپکه خبره وکړه پوه شوې زه نه پرېږدم دا نو څنګه سپکه خبره یې کړله بس کنځا یې وکړه ډېرې بدې کنځا یې وکړه خو داسې ما ته ښه خبرې کوي ما ته په ملکونو پسې به نه کنځي هېڅ به نه کنځي خو ډېر ښه هلک دی صحیح ده که نه تا سره خود ښه ده ته خو ښکاره کوې دا لور دې څو کلنه ده دا لور مې د 2 کالو اوس به د 2 کالو شي تا سره نن هلکو کچي کړله کو څنګه تا سره هلکو کچي کړله کو کچکړ چې ته وایي چې تا سره یې ورانه ده کو کومه خلکو ما سره ورانه ده دا تا چې ګوري زه ته څه خبر یم نو چې ورانه ده بیا ناس چېشته دي نو خلک چې ورانه وي نو خلک بیا سپای کوي که نه چې دغې زما پسې خبرې وکړي نو ستا څه چل شوی دی نه زه خو اوس هم وایم بیا هم وایم چې ورور جانه چې څوک یا هېواد ته کنځا وکړي ملک ته کنځا وکړي هغه سړی ما دښمن ده دښمن به وي او هېڅکله یې زه نه پرېږدم خپله شخصي زه د خلکو خپل کار دی پوه شو په خبر باندې کونیتوب په خپل غلطي نه ده شوې کونیتوب په خپل ځای خبرې په خپل ځای ډومتوب په خپل ځای مسلمانیت او انسانیت په خپل ځای خو چې څوک راځي تا ملک ته کنځا کوي د هغه مور زه نن هم غویم سبا یې هم غویم بیا یې هم غویم چې هغه هر څوک وي مور کنځل مه کوه دا هر څوک وي بلکې زه تا ته اوس دا وایم که نه ته نسوار کوې که نه دا حرام نه دی بس دا به نسوار دی نو نسوار ته دغه انګریز سره دې واده کړی دا